حافظ بشي عالم بشي تخوان په مدرسه کې بچي داخلوم دې د دیوبند په مدرسه کې بچي داخلوم دې د دیوبند په مدرسه کې دیوبند په مدرسه کې دیوبند په مدرسه کې مدرسه کې مدرسه کې مدرسه کې عزتمندو کتونکو دا وخت مونږ قاضي پلازه کې یو د پاسه یو مدرسه ده په دې کې نن د 200 ماشومانو نن قرآن مجید ختم و په دې کې ترجمه مو حفظ مو او ناظرې مو دې نه فارغ شو او زما سره پسند کې ناس مفتی قاسم خان صاحب دا کړډن د دوله ورکوم ځکه چې دوی به کړي پوره لاسو او دغه ماشومان دو فارغ له یو خو تاسو له مبارکي در کوم خاري صاحب زموږ د اړخ ډېر مبارک شه او ان شاء الله زه تمه لرم امید لرم چې دغه شان دا نور ماشومان تاسو دې نه فارغوي دا راته ووایي چې نن څو ماشومان فارغ شو څو پکې حفظ وکړو څو پکې ترجمه وکړه څو پکې ناظره وکړه الحمدلله زمونږ جی په دې کال کې 200 طلباو چې دی هغوی فارغ شول د هغوی دستاربندي وه په هغې کې 26 کسان چې دی دا حفاظ تیار شول او داسې بهترین حفاظ چې هغوی نه هر وخت کې چې دی څه قسم تپوس وکړی چې د قرآن کریم په کومه حصه کې الحمدلله زمونږ دا اعتماد دی یقین دی چې هغوی به ښه په بهتر طریقې سره هغه امتحان ورکوي په دې کې چې دی هغه 15 کسان تجوید والا هغوی فارغ شول هغوی د وفاق المدارس تحت امتحان هم ورکو او دا باقي چې دی دا ناظرې والے دي دا راته ووایه قاري صاحب ماشاءالله تاسو زه شاباسي در کوم چې دونه ماشومان تاسو دې نه فارغ کړه دا راته ووایه ستاسو د تړلې مسلې څه دي یو خو ما دا ځای وکړو ډېر زیات تنګ دی پوه شوې نو دلته تاسو تړلې چې کومې مسلې دي کومې ستونزې هغه موږ سره شریک کوي مونږ جي په دې علاقه کې چونکې په ډېر لږ وخت کې چې دی هغه کار وکړی شو او د مشرانو د علما کرامو زموږ سره دلته ماشومان هم داخل دي هغوی بار بار دا خبره مونږ ته وړاندې کوي چې ستاسو دا ځای چې دی ډېر زیات مختصر دی او د خلقو رجحان ډېر زیات سیوا دی خلق غواړي چې خپل ماشومان دلته داخل کړی شي او یقینا رجحان دونه سیوا دی چې سکال زما خپله باندې اراده دا ده چې مونږ نوي داخلې ونه کړی شو ځکه چې د ځای د کمي د وجې نه او د هغوی د ضروریات چې کم پوره کیږي نو هغه په دې ځای کې ډېر چې دی هغه په مشکله باندې پوره کیږي اوس دا موجوده تعداد کې او نو پریشانی دا راته دا چې خلق رجحان د دوی دې طرف ته د مشران دي هغوی ته مونږ انکار نشو کولی بل طرف ته چې دی هغه زموږ د سر د ځای ګنجایش کم دی نو په دې وجه چې دی هغه آینده کال مشکله ده که مونږ نوي داخلې وکړی شو بلکې کم کسان چې زموږ څه کال فارغ شوه د دغې مطابق به مونږ چې دی هغه داخلې کوو زیاتې مشکل دی مفتي صاحب دا راته مو وایي د نور اوټ ډسټرکټ نه نور چې کوم ستاسو سره هلکان دي هغه اوټ ډسټرکټ نه شته اوټ ضلعو نه شته او بل دا راته ووایي چې څونه ماشومان ستاسو سره دي دلته دې ځای کې زمونږ سره جی ټوټل اوسیدونکي تعداد تقریبا 80 پورې دی جی او دا 80-70 داسې دي چې هغه د دې علاقې د لرې او نږدې ځایونه راتلونکي دي هغوی کور ته ځي راځي او زمونږ سره د دې ضلعې نه علاوه د اپر دیر دغه شان دی چې دی د مهمند ایجنسۍ دغه شان چې دی هغه د مردان د پیښور او د دې مختلفو ضلعو ماشومان زمونږ سره چې دی هغه دلته شته جي یو جهان مننه ډېره شکریه جزاکم الله خیر مدرسه کې مدرسه کې مدرسه کې مدرسه کې مدرسه کې الله به دې کامیاب کړي عالم به درنه جوړ شي عالم